دا مدرسه ده چې د اسلامي فتوحاتو باعث ګرځېدلې ده او الفتح الاسلامي هغه چې راغلی ده بعد فضل الله عز وجل د مدرسې له برکته راغلی ده. عباسي خلیفه تقاضا وکړه، امام احمد بن حنبل خپل شاګرد ته سپارش وکړه چې بچو لاړ شه او بصره آباده که 15,000 طلاب کډن لاړل بصرې ته چې کال هغه وخت راګرځېده کارخانې، مارکیټونه، تجارت خانې، مکاتب، دفاتر دا ټول فعال شوي وو او هره کوڅه کې جومات جوړ شوی و او په منبرونو باندې عالمان ناست وو. مدرسه په تاریخ د اسلام کې د پرګنو د ایزوای کولو د قومونو د ایزوای کولو کردار ادا کوي. مدرسه وه چې بلال حبشي او علي قرشي دا یې په یو شاګردۍ کې ومنه. لغماني کاکا وویله چې دې ته څه ضرورت دی چې هر کلي کې مدرسه ده. نو مال دا خو د انسانیت د جوړېدو کارخانې دي که نه. مور او پلار به څه پېژني، حلال او حرام به په څه پېژني، الله او رسول به په څه پېژني. د هغې د پېژندلو لارې یوازې مدرسه ده. من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. د کشر او مشر ادب دا پیغام د مدرسې نه راغلی دی. دا په تاریخ او جغرافیه او په انګلیسي او په کیمیا کې دا د کیمیا په معادلو کې دا نشته. هغه څوک چې د مدرسې خلاف وي یا نادانه ناخبره مسلمان دی یا په غلط غرض باندې ولاړ ګمراه شوی مسلمان دی، کافر ورته نه وی. خو هغه چې د مدرسې پیغامات نه مني، الله دې نه منم، رسول دې نه منم، کتاب دې نه منم، فلانی دې نه منم، دا بیا کافر بالله العظیم دی. دا د مدرسې دشمن نه دی، دا د مدرسې د مؤسس د محمد صلی الله علیه وسلم دشمن. مدرسې تر شا ودرېږئ، مدرسې تقویه کوي، مدرسې تأسیس کوي. یا د قرآن عالم او مدرس اوسه، یا طالب او قاری اوسېږه، یا همکار اوسېږه مسلمانه. که دا نه ستا په زندګي کې بیا خیر نشته.